دوستانو سلامونه. په واتس اپ کې کله موږ چا سره خبرې کوو، بعضې داسې کسان وي چې شخصي موضوعات ورسره موږ کړي شریک کړي وي، نو نه غواړو چې بل څوک یې هغه کې وویني. نو هغه لپاره تاسې د واتس اپ اپ لاک یا اپلیکیشن لاک قلف هم فعالولی شي. دا نورې برنامې هم شته دي په پلی سټور کې چې اپ لاک په نامه دي، خو خپله واتس اپ هم دغه اپ لاک لري. نو هیڅ به هغه نه چې مثلا تاسې نورې برنامې هم دې سره هغه کوي. نو واتس اپ هم اپ لاک لري. هغه به څنګه تاسې فالوئ؟ تاسې به واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ ته چې لاړئ په درې ټکو به کلیک وکړئ او هغه نه وروسته سیټینګز باندې چې موږ کلیک وکړو، دلته تاسې به پرایوسي باندې کلیک وکړئ. پرایوسي باندې چې موږ کلیک وکړو، هغه نه وروسته دلته تاسې ګورئ اپ لاک. اپ لاک فعلا ډسایبل دی، نو موږ به پرې کلیک وکړو، یعنې فعلا غیر فعاله دی. نو دلته تاسې نه آن لاک وید بایومیټریک. که تاسې خپل موبایل چې کوم موبایل تاسې لري هغه کې که فنګر پرنټ لاک مو ورته لګولی یا فیس لاک او که هم داسې نور هغه چې، نو تاسې دلته دې په د فنګر پرنټ او یا هم فیس لاک له طریقې هم بیا کله چې تاسې دا آپشن فعالوئ یا هېروئ، نو دې له طریقې هم تاسې کولی شئ چې دا مثلا دا اپ لاک خلاص کړئ. نو موږ به فعلا دا چې غیر فعاله دی موږ به انیبل کړو یا فعاله به یې کړو. دلته ګورئ کنفرم بایومیټریک دا پوښتنه کوي. نو تاسې به فنګر لاک ورکړئ، د ګوتې کوم لاک چې مو ورکړئ هغه به تاسې هغه کوئ. ګورئ فعلا دا آپشن فعاله شو. نو دلته تاسې اتوماتیکلی لاک دا آپشن تاسې نه اتوماتیکلی لاک یعنی اتومات لاک شي په کوم وخت کې امیجیټلی، یعنی کله چې تاسې واتس اپ پرېږدئ هماغه وخت کې، نو هغه لپاره به تاسې امیجیټلی باندې کلیک کړئ. او که وایئ چې نه زه چې کله واتس اپ نه وځم یو دقیقه وروسته یې دا اپ لاک هغه شي. او همداسې دریم آپشن افټر 30 منټس، یعنی 30 دقیقو وروسته اپ لاک فعال شي. نو تر ټولو بهترینه یا غوره همدغه امیجیټلی دی. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. نو که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې نورې همداسې ویډیوګانې هم زه در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست آباد اوسئ.